په تکلیفونو دې منزل ته رسېدلی کاروان په تکلیفونو دې منزل ته رسېدلی کاروان د احمدشاه او باچا خان بابا ښاغلی کاروان خدایه مننه خدایه د هر قسم نظر نه په امان وساتي شي د نظر به لر او بر سره یو شوی کاروان ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم کوم مینهوال چې راغلي د دې ډېره مننه کوم او ټولو شاعرانو ډېره مننه کوم چې زما په دې وړه خوله باندې رالو بیا مشران ناست دي باسم صاحب دي ضمیر بھائی دي نو دوی به مخکې شعر ویل مناسب دی خو کوشش به کوم او بیا د سالار صاحب ډېره مننه کوم چې زه په خپل چینل او په خپل شیشه باندې راوستم نو ډېره مننه کوم غزل دی چې ولې د فکر شو بدل پښتونه ولې د فکر شو بدل پښتونه غیار جوړ کړی درته چل پښتونه هر یو مننه هر یو بچی د دهشتګرد یادوي در پورې خان دي مکمل پښتونه او دا ته چې درومې د پردو په لارو سالار صاحب دا ته چې درومې د پردو په لارو ښکاري چې سم شولې پاگل پښتونه او باسم صاحب راشه په سمه لار ځان وپېژنه در څو به ناستې په مورچل پښتونه راشه په سمه لار ځان وپېژنه در څو به ناستې په مورچل پښتونه او تر 21مې صدۍ ورسېدې ضمیر وایي تر 21مې صدۍ ورسېدې ځاز دې کم دی د نوبل پښتونه تل باچا خان بابا په خوب کې راځي کوي خمیش درته کنځل پښتونه تل باچا خان بابا په خوب کې راځي کوي خمیش درته کنځل پښتونه او خلکو سپوږمۍ ته سفرونه کوي خلک سپوږمۍ ته سفرونه کوي تاله د کټ نه درځي چل پښتونه او د بېوسۍ اوښکې مې راشي په مخ د بېوسۍ اوښکې مې راشي په مخ محبوب چې ووینم ستا حل پښتونه ډېره مننه د بل غزل اجازت نشته خو بخښنه غواړم چې نظم دی چې عنوان یې دی زه په پټ پاس باندې لوی شوی یم وایي چې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې په ژوند ستومانه شومه اوس خوشحالي خوند نه راکوي ځمکه مې نه مني د ځمکې خلک مې هم نه مني خپلې ژړا سره بلد یم اوس نه ګوګنېږم خپلې ژړا سره بلد یم اوس نه ګوګنېږم د بدو ورځو لږو تندو نه اوس نه یېرېږم اوس د دې ښار په رنګینو کې مزه پاتې اوس د دې ښار په رنګینو کې مزه پاتې ده نه اوس د دې ښار په سړکونو مې خپې هم نه سوځي اوس د دې ښار د خلکو بدې ردې په ما هم نه لګي د دې کنځلو سره ځان مې بلد کړی دی نو اوس د دې ښار د هر موټر شیشه په شوق پاکوو اوس د دې ښار د هر موټر شیشه په شوق پاکوم چې چوک کې سره باده شي بله زه په منډه لاړ شم په یو لحظه کې د موټر شیشه بیا پاکه کړم او خان په نیمه کښو شیشه کې لاس راوباسي تصور سي او خان په نیمه کښو شیشه کې لاس راوباسي د داسې نور تېنه په شوق والم خوشحاله شم او بیا په منډه باندې بل موټر ته ځان ورسو او بیا سالار صاحب او بیا په منډه بل موټر ته ځان ورسوم داسې یو ورځ به هم په دغه چوک کې اشاره سره شوه ما منډه کړله یو تور موټر له مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور له راغلم یو تور موټر له مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور له راغلم باسم صاحب د رخصتني سیټ شیشه ښکته کړی یو ښکلی ماشوم د هغه لاس کې ایسکریم ماته ونیولو ما ایسکریم پسې موټر د لاس سره ښکته کړلو په یو لحظه کې ډریور پورته کړه شیشه د موټر زما لاس وختو شیشه کې زه په چغو شومه دغه سخت اشاره خلاصه شوه موټر روان شو دغه سخت اشاره خلاصه شوه موټر روان شو زه یې په ځان پسې راښکم تر ډېرې نه مې چا چغې اورېدې نه مې چا ویر اورېدو
چې موټر ودرېدو حاج صاحب چې موټر ودرېدو نو یو خپه مې چوره وه خلکو راخلاص کړمه سمدستې یې په فوټپاث واچولم د دې موټر نه یو مضبوط سړی راښکته شولو ما ته په بدو ورځو سر شو په کنځلو شولو چې اسکرین پسې د ځان مړ کړو د خدای ظالمه سترګې دې اوږې دي د خدای که په خاورو موړ شي سترګې دې اوږې دي د خدای که په خاورو موړ شي په خیراتونو باندې موړ نه شو سوالونو باندې موټر ته وخته و زه یې راوارثه پرېښوم موټر ته وخته و زه یې راوارثه پرېښوم ولې چې زه محبوب ماشوم په فوټپاثونو لوی یم زه په پستو بسترونو زه په سوالونو لوی یم ما د خانانو د موټرې شیشې ښې پاکې کړې زه په فوټپاث باندې بېوسه ناوارثه پروت یم اوس خیرات غواړم کنډم یم تر اوسه پورې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې په ژوند ستومانه یم اوس خوشحالي خوند نه راکوي په ژوند ستومانه یم اوس خوشحالي خوند نه